أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله العظیم. زما عزتمندو، نن درس کې یو واقعیا مخې ته راغله، یو عبرت آموز واقعیا او ډېر عبرت دی پکې زموږ مسلمانانو ورونو لپاره. نو هغه تاسو سره شریکوم چې موږ او تاسو هم ترې نه څه عبرت او سبق وایو. عبدالله ابن زید رحمت الله علیه یو مشهور بزرګ دی، د خپل وخت ډېر ولی الله متقي پرهیزګار سړی دی. نو زهد په ډېر زیات غالب و، عبادت رنګ په ډېر زیات غالب و. نو تر دې پورې چې واده یې هم نه و کړی، نو د ځوانۍ عمر پرې تېر شو، بړاپي عمر پرې راغلی، د بوډاوالي عمر. نو حدیث مبارک ته ناست دی، حدیث مبارک پړاوی، نو په هغې کې یو حدیث مبارک د ده مخې ته راغلو. حدیث کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یعنی حدیث مبارک دی، مفهوم یې داسې دی چې الله رب العالمین به په جنت کې څوک ځان له نه پرېږدي، بلکې د دې خپل منځ کې به نکاحونه کوي. وزوجناهم بحور عین، الله پاک فرمایي موږ به د دې نکاحونه وکړو د غټو سترګو والا ښځو سره چې هغه د جنت حورې دي. نو که چا په دنیا کې واده کړی هم نه وي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او د واده عمر ته نه رسېدلی یا په څه وجه باندې په څه عذر باندې واده نه کړی، نو الله رب العالمین به هغه دپاره هم په جنت کې نکاح وکړي. چونکې دنیا کې ډېر خلک به داسې تاسو به کتلي، ډېر داسې ځوانان، ډېر داسې خلک چې هغه بې نکاح یعنې سړي چې هغه بې نکاح مړه شوي، ډېرې داسې زنانه به هم وي چې هغه بې نکاح یعنې مړې شوي. نو الله رب العالمین به دې په جنت کې چې کوم دی یعنې جوړه کړي. نو دا حدیث مبارک د ده مخې ته تېر شو. نو دې بزرګ سوچ وکړو چې یاره ما خو په دنیا کې عمر را باندې تېر شو، نکاح خو مې ونه کړه، خو الله رب العالمین به په آخرت کې یعنې په جنت کې زما نکاح کوي. نو بزرګو په زړه کې دا خواهش پیدا شو چې یاره په جنت کې به زما ښځه د دنیا د ښځو نه به زما ښځه څوک وي. زړه کې دا خواهش یعنې پیدا شو. نو استخاره یې وکړه، یوه شپه یې وکړه استخاره، څه ورته څه خوب مو ونه لیدو، څه ورته پکې ښکاره نه شو. دویمه شپه چې کوم دی استخاره وکړه، دعا قبوله نه شوه. په درېیمه شپه راپاڅېدو، داسې د تهجدو ټیم دی، هغې نه مخکې چې کوم دی استخاره وکړه او بیا چې کوم دی یو ساعت آرام کولو. نو په خوب کې ولیدله چې الله رب العالمین ورته یوه ښځه وښودله چې د رنګ نه تکه توره ده، د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د قبیلې او د قوم سره تعلق لري، د حبشي سره تکه توره ښځه ده. نوم یې دی میمونه ولید، میمونه ولید دا نوم دی، دا ورته وښودله. نو هغه ښځه ده سره میلاو شوه چې زما نوم میمونه ولید دی او زه په بصرا کې یعنې په شام کې یعنې اوسېږم او زه ستا یعنې په جنت کې زه ستا ښځه یم. دا خوب یې ولیدلو چې دی راپاڅېدو، همدغه د تهجدو ټیم دی، په تهجدو باندې یعنې ودرېدو او تهجد یې وکړو، بیا د سحر د جمع ټیم و، لمونځ یې په جمع سره ادا کړو. هغې نه بعد چې کوم دی خپله سولي یې راواخېسته او سفر یې سټارټ کړو چې یاره ځمه او د دې ښځې سره د میمونې سره زه میلاوېږم. دا راته زه یې هم راته وښود چې زه په بصرا کې په شام کې یم او زما دا نوم دی. دې لاړو، سفر یې چې وکړو، بصرا ته ورسېدو. هغه خلکو د ده نوم ډېر زیات مشهور و په خپله علاقه کې، ځکه چې د وخت لوی بزرګ و. دې چې هلته ورسېدو خلکو وپېژندو، خلکو ډېر شاندار استقبال د ده وکړو. بیا هغې نه پس خلک یې نه تپوس کوي چې حضرت تاسو څنګه دلته رالې؟ نو ده ورته وویل چې یاره دلته یو زنانه شته دی په دې نوم باندې چې د هغې نوم میمونه ولید دی. نو خلکو ورته چې او شته وي چې حضرت دومره لرې نه سفر وکړو دلته رالي، هغې سره ستا څه کار دی؟ وایي چې هغې سره به زما څه کار دی، زه هغې سره میلاوېدل غواړم. نو خلکو ورته وویل چې حضرت هغه خو لیونی ده، هغه خو لیونی ده، خلک یې په کاڼو باندې وړي. نو حضرت ورته وفرمیل، عبدالله ابن زید رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې ولې خلک په کاڼو وړي؟ وایي چې هغه کارونه داسې کوي چې خلک یې په کاڼو باندې وړي. چې هغه لیونی ده چې څوک جاړي دا ورپورې په کړس کړس خاندي، او چې څوک خاندي نو دا چې کوم دی جړا چې کوم دی شروع کړي. او د خلکو چې کوم دی ګډې چیلې دا بوزي سحر په مزدورۍ باندې ځنګل ته او ماښام چې کوم دی راولي، بس هغې ولې څه مزدوري چې کوم دی نه ورکړي. نو بس حضرت وایي چې زه ورسره ضرور میلاوېږم. خلکو ته چې حضرت اوس مازدیګر ټیم دی، مازدیګر لمونځ وکړئ، نو ماښام لږ ټیم دی، نو هغه بیا واپس راځي چې نه ماښامه په دا ټیم ډېر دی، د مرګ او د ژوند پته نه لګي، زه ورځم او د دې سره میلاوېږم. خلکو ورته وایي چې یاره دا خو دا مخامخ یو ځنګل دی، دې ته چې کوم دی ګډې چیلې بوزي، خو تاسو دې ته مه ځئ. چې ولې؟ چې دا ډېر زیات خطرناک ځنګل دی او په دې کې چې کوم دی خونخوار ځناور دي، زمریان، لیوان، شرمخان دي پکې، او دې مونږ خلک نه ورځو، مونږ یریږو داسې نه چې ځناور هم مات نه کړي. دوی ویل چې یاره دا چې میمونه ورځي او ځان سره ګډې چیلې هم بوزي او بیا واپس چې کوم دی روغې جوړې ګډې چیلې ځان سره راولي، چې دا څنګه چل دی؟ وایي چې مونږ نشو ورتلی د یارې. دا بزرګ وایي چې زه ورځم
هغې سره خامخا ملاوېږي. بزرګ لاړو چې ګوري ځنګل ته داخل شو، واقعي چې کوم دی ډېر خطرناک ځنګل دی، پکې هر طرف ته زمریان، اتیان او قسمه قسم خونخوار ځناور او اژدهاګانې دي پکې. نو دی حیران شو چې یاره عجیبه خبره ده چې دا ښځه ذات ده میمونه او دلته ګډې چیلې راوړي او دا کلي والا مې چې تر اوسه پورې یو ګډه چیله دي نه ځنګلي ځناورو نه ده ماته کړې، او دا خو زنانه او ښځه ذات دی، که دنه ځنګلي ځناور راتاو شي او دا ماته کړي نو دا خو د خپل ځان دفاع نشي کولی. دا څه معامله ده؟ دې چې لاړو ویل څه په یارې باندې هلته ځان ورسولو چې ویې کته نو هغه په مصلی اچولې ده او په مانځه باندې ولاړه ده. هغه لیونۍ نه وه بلکې دا د هغې یوه بانه وه. په دې بانه باندې د خلکو نه ځان چې کوم دی ځنګل ته ایل کړی او کناره کشي اختیار کړې وه چې یاره د دې خلکو سره زما تعلق نه دا خلک به ما تنګوي. نو دا د الله تعالی لویه ولی الله وه، بزرګه ښځه وه. نو دا صرف د دې چې کوم دی بانه او دغه ځان لپاره چې کوم دی مزدوري کړې مزدوري به یې کوله. نو په منصله باندې ولاړه ده لمونځ کوي او دا بزرګ د ځنګلي ځناورو ته ګوري او حیران دي چې هغه ګډې چیلې رمې چې کوم دی هغه سریږي او د هغې نه ګیر چاپېره چې کوم دی زمران او دا شیرمخان دا تاویږي او دې ته اسم نه وي بلکې د هغې حفاظت کوي. چې او تاسو ته معلومه ده چې چیلی خو ډېر شیطان ځناور دی، دا تښتي را تښتي خو چې دا خوا دې خوا تښتي را تښتي دا ګډې چیلی د رمې نه وځي نو هغه زمریان چې کوم دی هغه مطلب بیا راشړي را واپس کوي، هغې ویاري نو بیا واپس شي. نو دا ښه په توجه سره چې کوم دی لګیا د لمونځ کوي او هغه زمران او ځنګلي ځناور دی له ګډې چیلی سره یې. نو دی حیران شو چې دا خو عجیبه غونته کې یعنې معامله ده. نو دی په دې سوچ کې دا سوچونه یې کول چې په دې کې چې کوم دی هغه میموني بیبي چې کوم دی لمونځ ختم کو او دته یې اواز وکړو چې عبدالله دلته څنګه راغلی، زما او ستا د میلاوېدلو واده خو الله پاک په جنت کې کړې ده، نو ته دلته ما پسې څنګه راغلی ښه. دی نور هم حیران شو. نو هلته چې ورغلو ورته وایي چې دا عجیبه خبره د دې نه مخکې زما او ستا ملاقات نه دی شوی، نو تا ته زما نوم څنګه معلوم دی چې زما نوم عبدالله دی ښه. نو هغې ورته وایي چې داسې کار دی چې په کومه شپه باندې تا خوب ولیدو نو زه تا سره الله پاک پکې میلاو نه کړم، هغه خوب ما هم لیدلی دی چې څنګه تا خوب لیدلی دی هغه شانتې خوب ما هم لیدلی او ما په خوب کې تا ته ونیوی چې زه الله تعالی ته ستا ښځه جوړه کړې یم، زه ستا ښځه یم ښه. نو زما او ستا د میلاوېدلو واده چې کوم دی الله پاک جنت کې کړې ده او هلته به میلاوېږو، دا دې نه واپس لاړ شه. او ورته وایي چې دا خوب چې څنګه تا ته الله پاک ښودلی و دا خوب الله پاک ما ته هم ښودلی دی ښه. بیا دا ورته وایي عبدالله ابن زید رحمت الله علیه ورته فرمایي ښه چې یاره دا په دې معامله باندې مې پوه کړه، په دې لاجیک باندې مې پوه کړه چې دا ځنګلي ځناور څنګه دا ځنګلي ځناور خو دا خو د دې ګډې چیلو دشمنان دي او دا خو د دې غذا او خوراک دی، دا څنګه د دې چې کوم دی حفاظت کوي، دا څه معامله ده په دې باندې مې پوه کړه. نو هغه میمونه رحمهم الله رحمت الله علیه دا ورته فرمایي چې داسې کار دی چې کله نه ما الله تعالی سره روغه کړې ده او الله سره ما خپله معامله ټیک کړې ده نو دې ګډو چیلو سره زما دې ګډو چیلو سره د ځنګل زمریانو یاري او دوستانه شوره کړې ده. دې سره په یو ګودر باندې اوبه څکي او په یو ځای باندې چې کوم دی خوراک څښاک کوي او بلکې زما دپاره دا ګډې چیلی چې کوم دی دا سره وي. نو دا بزرګ په دې باندې حیران شو چې مونږ خو د خلکو نه دا اورېده چې فطرت دا نه چینج کېږي، فطرت نه بدلېږي او دا څنګه چې کوم دی فطرت بدل شوی دی ښه. انګریز هم وایي که نه نیچر کین ناټ بي چینج، فطرت نه بدلېږي. نو دا څنګه د دې فطرت د زمریانو او د لیوانو په فطرت کې خو دا ده چې دا کله ګډه چیلی یا داسې ځناور ویني په هغې باندې حمله کوي ماتوي ښه. نو دوی ورته وایي چې دا الله رب العالمین په دې وجه باندې چې کله الله سره ما روغه کړې ده نو الله تعالی چې کوم دی زما د ځنګلي ځناورو د ګډو چیلو سره چې کوم دی روغه کړې ده ښه. نو دې نه زما عزتمندو دا خبره معلومه شوه چې څوک الله تعالی سره صلح وکړي الله تعالی هر یو شی د هغه کې ښه. من کان لله کان الله له، څوک چې د الله تعالی شي الله تعالی د هغه شي ښه. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله پاک فرمایي دا ځمکه کې چې څه شی دی ای بنده دا ما ستا دپاره چې کوم دی پیدا کړي دي. دغرانګه الله پاک فرمایي ځمکې اسمانونو کې چې څه دي انسانه دا ستا دپاره ما پیدا کړي دي او مسخر کړي دي، نو ته زما شه نو زه به چې کوم دی یعنې ستا شم ښه. من کان لله کان الله له، څوک چې د الله شي الله رب العالمین چې کوم دی یعنې د دې شي ښه. خپل نیک خپل شي مدعي زه به د یار کم او څنګه د پردي یاران دننه په دربار کې مخه. نو زما عزتمندو دې کې یو لوی درس یو لوی عبرت پروت دی که چېرې مونږ الله سره روغه وکړو د الله تعالی شو الله تعالی به د هر څه زمونږ کې ښه. او مونږ د الله شوي نه یو، مونږ الله سره روغه کړې نه ده. الله هر وخت روغې ته چې کوم دی یعنې تیار دی. الله پاک فرمایي د هر شی ما ستا دپاره پیدا کړی دی، هر شی به ستا په خوښ باندې کېږي، خو ته خپل ځان چې کوم دی یعنې ما ته حواله کړه، ته زما عبادت کوه، زما بندګي ما سره زما بندګي کوه او ما سره روغه وکړه صلح وکړه، نو دا هر څه به چې کوم دی ستا وي ښه. نو زما عزتمندو اوس هم الله پاک مونږ ته مقرره کړې ده ښه. مونږ ته پکار ده ډېر نه کار وانلو او د الله سره روغه وکړو، الله تعالی طرف ته متوجه شو او خپل یعنې مطلب دا دی
چې کردوتات او دغه رنګه سرکشي دا پرېږدو، خپل پروردګار ته خپل سر ټیټ کړو او د هغه احکامات ومنو او په هغې کې پس و پیش نه کوو. زمونږ خلکو کې چې کوم دی دا یو لوی غضب دی، یعنی الله تعالی دا کار ولې داسې کړی دی، دا ولې داسې نه دی کړی، نو په الله تعالی باندې یعنی اعتراضونه کوو. د الله تعالی ته مشورې ورکوو، د الله په دین کې چې کوم دی خپل عقل چلو. زما عزتمندو دین چې کوم دی دا د اتباع نوم دی، د الله او د رسول د احکاماتو پیروي کول دې ته دین ویل کېږي. په هغې کې خپل عقل چلول دې ته دین نشي ویل کېږي، او په هغې کې پیوندکاري کول دا چې کوم دی یعنې دین نه دی. چې کوم موږ ته الله تعالی فرمایي دي موږ دې په هغې باندې وایو چې آمنا وسلمنا، یا الله بس دا موږ په ایمان راوړی دی او موږ دا خبرې چې کوم دی یعنې منو، خپل عقل او خپل سوچ چې کوم دی په هغې کې نه چلو، بلکې الله تعالی ته چې کوم دی ځان تسلیم کړو. نو دې کې زموږ دپاره دا ډېر لوی سبق دی. الله دې موږ ټولو ته په دې عمل کولو توفیق رانصیب